قدرمنو لیدونکو، تیمورشاه کمال یم، د پیاوړي لیکوال د نوې سلسلې شاعر او کتاب سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال نوې سلسله شاعر او کتاب پیل کړې ده. په دې سلسله کې به موږ و تاسو ته د سویلي پښتونخوا ټول هغه لیکوال او شاعران در پیژنو چا چې په تیره لسیزه کې یا په تیر 15 کاله کې پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته کوم خدمتونه کړي دي او نوی کهول د هغه سره ناشنا دی. نو پیاوړي لیکوال پر دغه کتابو باندې په خپل وخت کې هم چې څه وخت دا کتابونه چاپ سوي وو او کومو لیکوالو یا شاعرانو پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړي وو، موږ په چاپي رسنیو کې د دې کتابو بشپړه ادبي جایزه اخیستې وه. پر هغوی مې تبصرې کړي وې چې د پیاوړي لیکوال په ارشیف کې اوس هم موجود دي. چاپي رسنۍ ټولو کې موږ پر دې کتاب باندې پر کتابو غږېدلي یو. خو یو وار بیا مو دا نوې سلسله په دې پیل کړه چې کومو خلکو دا کتابونه په چاپي رسنیو کې نه دي لیدلي، د هغه پس اوس موږ بیرته دا کتابونه غواړو چې په خلکو یې وپېژنو او دغه قدرمن لیکوال او شاعران چې محنت یې کړی دی، لیک یې کړی دی، خواري یې کښلې ده، پیسې یې ګار کړي دي د دې قام دپاره، د دې ژبې دپاره. نو پیاوړي لیکوال غواړي چې د هغوی د ستاینې دپاره، د هغوی د ډاډګیرنې لپاره دغسې خپرونې وکړي او هغه شاعران له تاسو سره مخامخ کړي چا چې پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته خدمت کړی دی او کتابونه یې چاپ کړي دي. دغه کتاب چې نن موږ تاسو ته در پیژنو د قدرمن شاعر دا سندرې دي هم ساندي، دا کتاب نوم دی او د دې لیکوال یا شاعر دی زیارکش مندوخیل. دا سندرې دي هم ساندي، د کتاب نوم دی، د شاعر نوم محمد یار، تخلص یې زیارکش مندوخیل. ویش لیکوال ادبي ټولنې ژوب یې دغه کتاب چاپ کړی دی چې موږ هم ورته مننه وایو، شکریه وایو چې دغه ادبي زیار یې کښلی دی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. دغه کتاب په 2003 کې بازار ته راغی او شمیر یې 500 و او ځای دانش کتابتون کې سخواني بازار پېښور. بیا د هغه تیرو کلو چې ډېره ارزاني وه 500 روپۍ ټاکل سوی و او درک یې یار الکترونیکس المرکز مارکیټ ژوب کې تاسو ته ترلاسه کېدلی سي. او پر دغه کتاب باندې ډېرو سترو او قدرمنو لیکوالو ډېرې خوندورې سریزې یا هغه لومړي لیکونه کړي دي. په هغوی کې قدرمن زیارکش زما په نظر کې تر دې عنوان لاندې شیخ صاحب خان صاحب مختصره او ډیره خوندوره وینا کړې ده او د زیارکش مندوخیل د شاعري او د فکر او نظریې د ملي فکر جاج یې اخیستی دي او خوندوره وینا یې ورباندې کړې ده. همدغسې نورالبشر نوید چې د پېښور محترم قدرمن لیکوال دی، پر دې کتاب یې د زیارکش مندوخیل صاحب خوندوره سریزه لیکلې ده او بشپړ جاج د فکري جاج یې هم اخیستی دی او د شاعري جاج یې هم اخیستی دی. او پر دې باندې یوه بله ضخیمه سریزه زموږ د سویلي پښتونخوا ستر لیکوال خیر محمد عارف صاحب 14 مخه لیک کړی دی او پر دې باندې زیارکش مندوخیل خپلې خبرې هم کړي دي. او دغه کتاب باندې چې کومو قدرمنو لیکوالو سریزې لیکلي دي یا د دې کتاب جاج اخیستی دی، هغه تقریبا 19 صفحې یا 4 مخه ته رسېږي. زه دغه یوه نیوکه
لرمه چې پکار ده چې لیکوال یا شاعر کتاب چاپوي نو پر هغوی باندې یوه سریزه کافي وي او هغه سریزه هم مختصره وي چې داسې په کتاب کې موادو ته ځای زیات پاته سي نه و تفسیرو ته او د بې ځایه ستاینې څه هم ډډه وسي نو همدغسې 4 مخه چې پر دې باندې خالي خبرې سوي دي نو دغسې د زیارکش مندوخیل په دې کتاب کې غزل سندره نظم قطعې او دا ټول شیان وړاندې کړي دي په دې کې د زیارکش مندوخیل شاوخوا 138 مخه کتاب دی او پر دې باندې د خپله شاعري کړې ده او دغه ولس ته وړاندې کړې ده دی د قام شاعر دی ملي شاعر دی پر خپل قام یې زړه سوځي او د خپل قام ټولې هغه ناخوالې په خپلو شعرو کې را یو ځای کړي دي چې پر دې باندې ولس ته او خپلو خلکو ته وینا وکړي د شعر په وسیله او خپل قام د هغه ناکردو څخه خبر کړي د کوم علم چې بې سواده او ناپوه خلکو ته نسته نو زه هم په دغه عقله باندې د زیارکش مندوخیل پر کتاب دا سندرې دي هم ساندي قدرمن پروفیسر فیض محمد شهزاد ته هم بلنه ورکومه چې د زیارکش مندوخیل پر کتاب باندې خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي او چونکې د یادونې وړ ده لکه ما مخکې وویل چې موږ د کتاب تنقیدي جاج نه اخلو نه ادبي جاج اخلو پر دې موږ مخکې تفسیري او لیکنې کړي دي موږ فقط دا نوې سلسله د دې دپاره شروع کړې ده د شاعر تعارف د تاسو سره وکړو نو شهزاد صاحب تاسو د زیارکش مندوخیل صاحب پر کتاب جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب یقینا ستا دا سلسله د ستاینې وړ ده او زه دا در کومه حده چې د زیارکش مندوخیل محمد یار په شعر یا د هغه په شعري توګه نظر دی یا خبر دی زه زیارکش صاحب لکه شاعر داسې شخصي پېژنم دا یو فکري څوک دی مبارزه څوک دی پر وطن پر قام په ژبه پر خاوره مین څوک دی او مین څوک د قام مین د خاورې مین او د ژبې مین چې دی د هغه شعر رنګ هم لري خوند هم لري نو د ده شعر واقعي رنګ او خوند دواړه لري معنا او مفهوم لري فکر او یو فکري شعر دی شعر په دې خوږ دی چې پکې ټول ملي قامي وطني سندریزې فکر موجود دی اوس که ګرده کتاب نسي د ده د کتاب چې کوم نوم دی نه دا ګنټه چې کومه دی کمنټس باندې نظر دی دا سندرې دې هم ساندې دومره خوږ نوم او خپل د شعر ته داسې نوم ټاکل و خپل کتاب ته داسې نوم ټاکل د دې سره د شعري ذوق د ده علم د ده مبارزه معلومیږي نه چې دی د کومې پایې دی دی د کوم نظر دی او ما عموما زه دا یوه خبره کومه چې د شعر یا د ادب خصوصا د ادب چې کوم ژوندۍ بڼه چې د هغه مزاحمتي ادب وي د زیارکش د شعر علمار مزاحمت هم دی مزاحمت هم دی روشنفکري هم ده او دا رنګه چې کوم د عنوانات چې دي یا رجحانات چې کوم دي د یو سیاسي مبارز هم دی په وطن پالاتو خبر د جبرلاند ژوند خبر د کومو د استحصال لیدونکی دی نو داسې با اساسه څوک چې د هغه شاعري هم د اساسو څخه ډک وي د هر شعر یې څه له هر حرف څخه دردونه بهیږي د وطن چې کومې پر شا تګ دی یا د وطن چې کوم پسماندګي ده پر هغه یې نظر دی
د کام په پسماندګۍ یې نظر دی د بهلمي چې کومه خاوره لري پر هغه یې نظر دی نو زیارکښ چې ما لکه مخکې وویلې چې زه ایز شاعر هم پیژنم او سیاسي مبارز هم پیژنم او بیا د یو دروند علمي شعر د ژوب رنګه علمي ادبي او خپله ښوونکی هم دی سیاسي اړخیز چې تعارف دی او بیا علمي ښوونکی چې سي نه نو د هغه شعر یقینا داسې ځلا لري داسې رڼا لري چې هغه تیارې له منځه وړي ما د سرسري دی ووایي ومې کتئ زه خو دا وایم چونکې دا په 2003 کې دی یا د هغه څخه مخکې دی نو چې د هغه وخت دا فکر و د هغه وخت فکر چې کوم دی هغه ارتقایي عمل لري ځلا به اوس ډېره سوي رڼا به ډېره سوي ډېرې تیارو باندې به د شعر د زلفو رڼاوې خولې وي او زه د نږدې څخه پېژنم ډېر ژوندی څوک دی ډېر علمي څوک دی ډېر فکري څوک دی زیارکښ رنګه ځوانان و ټولنې ته و معاشرې ته وطن ته و خاورې ته ډېر څه ورکړي دي ډېر څه ورکولی سي د ډېرو څه ورسره تمه ده نو زه دی په علمي حواله هم پېژنم په شخصي حواله یې پېژنم د شعر رنګ یې هم پېژنم شعر چې کوم دی عنوان هم لري معنا هم لري مفهوم هم لري ډېر ښه تجزیاتي اساسي شاعري ده او هر شعر چې دی هغه د معنا څخه ډک شعر دی فکري دی او مترقي دی روشن فکر دی د داسې ځوانانو د داسې قلمکارو وقام ته وظیفې ته وخاورې ته ضرورت دی زه تا ته دا وایم چې ته د دې شعر منتخبه کړه زیارکښ مندوخیل صاحب وایي چې ستا له یادونو مې کیسې جوړې کړې ستا له یادونو مې کیسې جوړې کړې ستا د یادونو مې کیسې جوړې کړې څه مې خوږې څه مې ترخې ډېره ډېر په تصور مې ستا تصویر مخ ته کړو اوښکو هم سترګو ته پلمې جوړې او زړګیه حال به د جانان څنګه کړې زړګیه حال به د جانان څنګه کړې ما ته رویبار هم بهانې جوړې کړې اوس ګوره په دې کې د شعر نازک خیالي څومره د ورا ځای ښکاري د زړه دردونه مې قلم کړو بیان د زړه دردونه مې قلم کړو بیان زیارکښ غزلې او نغمې جوړې واه ډېر اعلی نو ما دغه خبره کوله چې د زیارکښ د شعر زلفې چې دي هغه نه صرف دا چې اوږدې دي بلکې معطرې دي او داسې معطرې دي چې د لرې څخه څوک د ځان خواته خپله مایله کوي او ولې بیا نه مایله کوي چې ما ته د ده علمي قدم را معلوم دی سیاسي قدم را معلوم دی ادبي قدم را معلوم دی چې دا درې واړه قدونه چې دي دا نه صرف دا چې په معیار پوره دي بلکې په مقدار پوره دي او خصوصا شعر هم په معیار او په مقدار پوره دی او د شعر هر دغه زما خو زه خو داسې یو تاثر راکړم نه چې یقینا به د دغه شعري ټولګې بعد د ده ډېر چاپ یا ناچاپ اثار پراته وي ولې زه دی ډېر نږدې څه پېژنم دا کتابي څوک دی دا علمي څوک دی دا د علم څخه تړلی څوک دی دا هر وخت کتاب و قلم په لاس کې ګرځوي او د قلم او د کتاب خاوندان چې دي د هغه فنپارې چې کوم دي نه هغه بیا زیات هم وي که چیرې د دی اوري یا د ده نږدې ملګري اوري زما دا ورته خواست دی زما ورته تمه ده دا مې تمنا ده چې ستا هغه نثري فنپارې چې دي چې هغه فکري دي نه او ستا ټولې فنپارې چې دي هغه باید چې د چاپ صورت کې راشي او خلک د هغسې استفاده وکړي ما په ابتدا کې چې مو ویلې چې دا ډېر فکري څوک دی مبارزه دی په وطن په ځم په قام مین څوک دی او دلته د وطن په هکله دی وایي ته یې زما زه یم ستا وطنه ته یې زما زه یم ستا وطنه ته یې زما زه یم ستا وطنه
ای پښتونخوا ای پښتونخوا وطنه، ای پښتونخوا ای د پښتونخوا خوشحال خان او میرویس خان وطنه، د باچا خان او صمد خان وطنه، څومره ښایسته یې د بابا وطنه، ای پښتونخوا ای پښتونخوا وطنه. اوس ګوره پر دې چې ته ونه ګایېږې د دا شعر څه د سیاسي وابستګي معلومېږي او قومي درد معلومېږي، د وطن مینه معلومېږي، د خاورې تعلق معلومېږي او د ده هغه علمي استعداد معلومېږي. ما درته وویل دا د قلم څوک دی، دا د کتاب څوک دی، دا فکري څوک دی زیارکښ، او زیارکښ چې څومره شعر ښایسته دی د غونډې په رنګ او په صورت په طبیعت په نشست ښایسته څوک دی، یو مینه ناکه څوک. زما شهزاد صاحب فقط یو ملاقات ورسره سوی دی چې دی د ژوبه راغلی و کوټې ته او د کوټې په خصوصي توګه زما ملاقات ته رالی، څه وخت چې موږ د ده پر کتاب باندې لیک کړی و، د هغه د مننې و د شکریې لپاره باقاعده ډېره تلوار یې هم وه. ما او ده فقط یو 15 یا 10 منټه ملاقات سره سوی دی او ما چې څه دی مخامخ ولیدی، ډېر خوږ انسان و، ډېر خوندور سړی بلکې زه دا خوږ څه د مینې جوړ انسان دی. اساسه څوک دی دا به پروګرام پر کړی یا به د لیک پر کړی و، د ده په ذهن کې دغه و چې زه به خامخا موږ تاسو په ټولنه کې وینو ډېر خلک ډېر شان شاته کوي، ډېر څه به چا کړي نه، د هغه ستاینه نشته، د هغه داد نشته، دغه شی دی. اوس ګوره دا د ده د انسانیت هغه ژوندۍ بڼه ښکاره کوي چې د کوټې څه د شکریا د پاره تاله راځي. ما دا درته وویلې چې منناک انسان دی او منناک انسان عموما کتابي انسان وي، د کتاب څه تړلی څوک دی، بلکې زه دا وایم چې د کتاب جوړ څوک دی او که د هغه رنګ د ده قلم روا دوا وي، دا زموږ د نن معتبر حواله هم دی او د سبا معتبر حواله. او په دې هکله موږ ټول پیاوړي لیکوال د شهزاد صاحب په نمایندګي هم د زیارکښ مندوخیل د زیار مننه کوو. پښتو ته یې زښته زیار کښلی دی او پر مخ هم د ده څخه دا تمه لرو چې پښتو ته خدمت وکړي، خپل قام ته خدمت وکړي، خپلې ژبې ته خدمت وکړي. قدرمنو لیدونکو، د زیارکښ مندوخیل دغه کتاب لکه موږ چې یې لومړی یادونه وکړه په ژوب کې تاسو ته میلاویږي، موږ یې درک تاسو ته در وښودی. تاسو یو ځل خامخا دا سندرې هم ساندي دغه کتاب ترلاسه کړئ او د زیارکښ مندوخیل صاحب دغه کتاب لاسته راوړئ، مطالعه یې کړئ، تاسو به خوند پرې واخلئ. په دې کې پښتنواله هم سته، مینه هم سته، د وطن سره محبت هم سته. نو د ده یو جهان مننه کوو، د پیاوړي لیکوال لخوا مبارکي ورته وایي. یو ځل بیا د شهزاد صاحب او زه تیمورشاه کمال نن هم دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسوو. بل شاعر او کتاب پورې مو پر الله سپارم. ژوندي اوسئ، الله مو قدر وکړي.